دا اوداسه ډیر زیات فضیلت احادیث کې راغلی دی. موږ خو اوداس داسې یو معمولي شی بولو، لاسونه دې پرېوله، مخ دې پرېوله، پښې دې پرېوله، خلاص د لمانځه در مخه چابک اوداس وکړو. که سړی د اوداسه په اهمیت باندې خبر سي یا د اوداسه په فضیلت باندې خبر سي چې کوم فضیلت په احادیثو کې د اوداسه د بیان شوی دی، په ټول زندگی به یو منټ هم بې اوداسه وخت نه کړي تېر. ګورې کوشش دا کوي په اوداسه باندې ګرځي. ډېر فضیلت راغلی دی، بیخي زیات فضیلت راغلی. یو فضیلت یې دا دی چې اودس دا د جنت د داخلېدو یو عظیمه ذریعه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. د جنت کلی لمونځ ده او د لمانځه کلی بیا اودس دی. یعنی گویا چې بغیر د اوداسه لمونځ نسی کېږي، نو چې لمونځ نه صحیح جنت ته نسی تللی، د جنت ته داخلېدو لپاره گویا اودس لازمي دی. موږ رسول معمولي بولو او ټوله ورځ موږ بیا اوداسه ګرځو. ما ته وویل که په حدیثو کې چې کوم فضیلت د اوداسه د راغلی دی، که یو مسلمان هغه فضیلت باندې خبر سي، د هغه په اهمیت خبر سي، ما ته وویل په ټوله ورځ کې به یو منټ هم بیا اوداسه نه کړي، په اوداسه به ګرځي. یو د هغه فضیلتو څخه دا دی د قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت ته به آواز کیږي په غر محجلین باندې. هغه څه ته وایي؟ دا هغه کسان دي چې لاسونه مخ او پښې بریښي. یعنی د قیامت په ورځ چې د نبي علیه الصلاة والسلام امت ته آواز کیږي په داسې شکل کې به آواز کیږي چې ای سپین مخو او سپین پښو راسئ. سپین مخ او سپین پښې څه دي؟ دا هغه دي چې د اوداسه اثرات دي. د هر وخت مخ مینځي، لاسونه مینځي او پښې مینځي. د هغه اوداسه اثرات چې کوم دي هغه په دې مخ او په دې پښو کې پیدا سي، هغه نور پیدا سي په دې مخ او په پښو کې. نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته وایي که څوک غواړي چې دا خپل نور دي زیات کړي، دا خپل سپینوالی دي زیات کړي، هغه دې په اوداسه باندې اوسي، هغه دې اودس کړي. څونه غټه خبره. په څومره ښایسته اواز باندې موږ ته اواز کېږي، په یو ګناه باندې موږ ته اواز نه کېږي او په یو بل عمل باندې موږ ته اواز نه کېږي. هغه عمل چې الله ته د نږدې کېدو یو ذریعه ده، په هغه موږ ته اواز کېږي چې هغه غر محجلین دې ته وایي. یعنی هغه اعضا د اوداسه برېښندونکي به وي، ځلا به پکښې، نور به پکښې. په دغه نامه به راغواړي چې ای نوراني مخو والا یا برېښېدونکي مخو او پښو والا راسي د الله حضور ته. دا هغه کسان دي چې په اوداسه ګرځي، دا هغه کسان دي چې همیشه اودسونه کوي. اودس مه پرېږدئ. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د ثواب په نیت باندې اودس وکړي، په ښه توګه باندې اودس وکړي. یو خدای دی چې موږ چابک اودس کړو، سنګل یې هم وچ پاتې، بجلک یې هم وچ پاتې، زنه هم وچ پاتې، بس هېڅ سره ولې راوځغلي. نه، د سنت طریقې مطابق کامل اودس وکړي او بیا دی د الله حضور ته ولاړ سي لمونځ کوي. نو روایت کې راځي چې کله دی په اوداسه باندې شروع وکړي، چې کله یې خوله او پزه ومینځل، الله سبحانه وتعالی د ده د مخ هغه ګناه وي چې خولې یا پزې کړي وي، الله یې ورمعاف کړي. بیا چې کله دی مخ پرېولي او د ده په ژیړې کې هغه اوبه را روان وي او زیاته اوبه به راسي چې تویېږي، الله د ده د مخ ګناه د هغه اوبو سره داسې رژېږي. سبحان الله. بیا چې کله دی لاسونه ومینځي او دغه سنګلې پرېولي، دا سنګلې چې کله داسې ونیسي دا اوبه داسې څاڅېږي داسې، نو الله پاک د هر څاڅکي سره د ده د لاسو ګناه رژي معافوي. او بیا چې کله دی سر ومینځي، دغه سر مسحه وکړي چې څومره وریښتان یې لاندې سوه، په هغونه اندازه د سر ګناه وي، الله سبحانه وتعالی ټول معاف کړي. بیا چې کله پښې ومینځي او د غاړې مسه وکړي، د غاړې ګناه د پښو ګناه ټوله معاف شي. بیا چې کله دی روان سي لمانځه ته او په ښه آرام او په ښه توګه باندې په لمانځه ودرېږي، د الله بهترین حمد ادا کړي، الله سبحانه وتعالی وایي د لمانځه نه وروسته دا سړی داسې پاکېږي لکه څنګه چې نه وي د مور نه پیدا سي. سبحان الله سبحان الله. موږ څومره د دې سره په لاپروایۍ کې، موږ څونه په غفلت کې اودس کوو براینا،
تاسو د اودس کولو په وخت کې کامل اودس وکړئ او د ثواب په نیت یې وکړئ، د المانځه په نیت یې وکړئ چې تر کوم وخته پورې په اودس کوې او ستا اودس وي ستا ګناه وي الله پاک جل جلاله رژي. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته ولاړ، هلته یې سلام وکړي او بیا یې د صحابه ورته وایي چې زه خواهش لرم چې زما ورونه ووینم، دیني ورونه. نو صحابه ورته وایي یا رسول الله موږ ستا دیني ورونه نه یو؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې تاسو خو زما صحابه یاست، زما دیني ورونه هغه زما امت دي چې راتلونکي کې را روان دي. نو صحابه وایي یا رسول الله ته خپل امت په څه شي باندې پېژنې؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به زه په حوض کوثر باندې د خپل امت انتظار کوم، زما امتیان به زه بیخي د لرې پېژنم. صحابه وایي په څه شي پېژنې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي کله چې آسان ټول تور آسان په هغه کې یو آس داسې وي چې سپینې پښې وي، سپین مخ او تندی وي، دا آس په نور آسانو کې دا خپل مالک پېژندلی شي که نه؟ هغه وایي یا رسول الله بلکل یې پېژندلی شي. نبی علیه السلام وایي زه خپل امت د قیامت په ورځ داسې پېژنم، د دوی مخونه، د دوی تندیان، د دوی لاسونه او د دوی پښې به برېښ شي او بیا به راځي حوض کوثر ته، زه به هغوی ته حوض کوثر اوبه ورکوم، داسې اوبه به ورکوم چې بیا به قطعا دوی تنده محسوسه نه کړي. سبحان الله. یعنې ستا اودس ستا د حوض کوثر د اوبو د څښلو ذریعه ده، ستا اودس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پېژندلو ذریعه ده. ولې په سپکه ورته ګورې؟ ولې معمولي بولې؟ اودس سبحان الله. زه خو وایم د دې باره به انشاءالله زموږ بیانونه ټول پر اوداسو او پر لمانځه باندې هم یو څه برخه وي. وجه دا ده چې موږ عبادت کوو پېژنئ نه، فضیلت او اهمیت نه دي معلوم شته. اودس موږ کوو تر اوسه پر دا اهمیت موږ ته نه و معلوم، لیکن دا اهمیت چې موږ ته بیان شي بیا به هر پسونو په شوق اودس کوي. باید موږ ما درته وویل موږ پښتانه خو موږ دا رقم پر دین باندې سر ورکوو، پر دین مال قربانوو، اولاد قربانوو، لیکن دین زده کوو نه، د دین په اهمیت ځان نه خبرو. کم لمونځ چې زما او ستا انا او نیکه یا مور راښولی دي در اوسه بیا موږ ضرورت نه دی پیدا کړی چې یو عالم څه پوښتنه وکړو، بس هغه لمونځ صحیح دی. نه زموږ په لمانځو کې یو وخت سجده سهوا لازمېږي، نه زموږ لمونځ یو وخت فاسدېږي، نه یو وخت باطلېږي، بس موږ لمونځ چې وکړو هغه صحیح دی. ولې داسې کوې؟ ما وایي د لمانځه اهمیت درته بیان چې اوله پوښتنه د قیامت په ورځ د الله په حضور کې د لمانځه ده کېږي او 50 کاله عبادت المنځ به کړی وي، لیکن د یو لمانځه حساب په عملنامه کې دی. صحابه پریشان شو یا رسول الله دا ولې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي د دې سړي لمونځ نه و، نه یې رکوع وه، نه یې سجده وه، نه یې قومه وه، نه یې جلسه وه. د رکوع به راپورته سوی نه و، درب په سجده کې به وموښتې، د سجدې څخه به راپورته سوی نه و، چې د سلې بلانو په بله کې به وموښتې، بیا به داسې کرپ کرپ لمونځ کوي. دا څه حال لکه یو مرغۍ چې دانه خوري، چرګ چې دانه خوري. موږ په اهمیت ځان نه پوه کړی. صحابه کرام چې به پر لمانځه ولاړ وه، دا مرغه به د ده پر سر کښېنستي، دا بیا نه وایي چې دا دې ژوندی، دا دې سر شو، داسې به ولاړ وه د الله جل جلاله دربار ته په خشوع په خضوع په توجه به ولاړ وه. زموږ نه یو ور سر وګورئ، بیا یې ژیره کاه وکړي، بیا یې کپړې په دې ځای کې خراب سوی، بیا یې صدرۍ خرابه سي، بیا پر مخ د لاس را تیر کړي، بیا په دا عطایاتو کې په دې ګوته لاس دا نوک وګوره، دا وګوره، دا زموږ لمونځ دی. دا به زموږ لمونځ څنګه الله پاک زموږ څخه قبول کړي؟ نو لهذا عبادت زده کړئ، د عبادت په اهمیت ځان پوه کړئ، بیا عبادت وکړئ، بیا به ډېر خوند پر واخلئ. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی اودس وکړي، په کامله توګه اودس وکړي، ښه اودس وکړي او بیا دا کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالی به د دغه اوداسه او د دې کلمې په برکت د جنت 8 دروازې درته خلاصې کړي چې په هره دروازه ځې ننوځې ننوځه. سبحان الله. په یوه اوداسه باندې تا ته د جنت 8 دروازې خلاصېږي. دا روایت دی، دا موږ د ځانه نه وایو. بل روایت کې راځي امام بهقي رحمه الله نقل کړی دا روایت، په تاسو کې که څوک دا غواړي دا یې زده کړي، که څوک دا غواړي چې د شهادت مرګ دې د لاسه کړي، هغه دې همیشه په اوداسه باندې واوسه، همیشه په اوداسه باندې واوسه. چې کله دې اودس مات سو فورا یې کوه، فورا اودس کوه، بیا اوداسه مه ګرځه. په دغه حالت کې کله چې تا ته ملک الموت راسي
او ستا سا کاږي ستا روح کاږي کله چې تا ته مرګ راځي په دا حالت کې ستا دغه مرګ د شهادت مرګ دی یعنې ته چې په اوداسه ګرځې د شهادت مرګ لاسته راوړلی سې زما د هغې اودس مات کړي بیا 3-4 ګنټې بیا اوداسه ګرځي بیا چې کله لمونځ کوي کله یې لمونځ بیا اوداسه کړي او کله بیا په یاد سي اودس وکړي سره ولاړ سي ګورې مسلمانانو علماو ذمهداري دا ده چې د هر عبادت اهمیت بیان کړي انشاءالله د دې باره به موږ تاسو د لمانځو د اوداسه طریقې مسایل فضیلتونه به بیانوو 1-2-3 بیان په هفته کې انشاءالله پر دې باندې تر څو چې دا زموږ مسلمانانو ګټه واخلي الله پاک جل جلاله دې د اوداسه په فکر کې ګورئ د اوداسه فضیلت موږ بیان کړي کوشش دا وکړئ په ښه توګه اودس اول زده کړه مولوي صاحب ته ورسې مولوي صاحب څنګه اودس وکړم د اوداسه طریقه څنګه ده انشاءالله په 2 دغه کې به د اوداسه طریقه هم درته وایم بیا به انشاءالله موږ تاسو د دې ټول ثوابو مستحق الله سبحانه وتعالی ګرځي